طالبان وایي د اردو د جوړولو 85 سلنه کار مخته تللی. دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 6 میاشتو 6 ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي. د طالبان د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ازادۍ راډیو ته ویل چې د پوځ یا اردو د جوړولو 85 سلنه کار مخته تللی او ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو څښتنان شي. خوارزمي زیاتوي تقریبا 85 سلنه کار شوی دی چې نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهزه، منظمه، خپلواک او ژمنه اردو ولري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ته د افغانستان ملي تلویزیون سره په خبرو کې د مجهزه اردو د جوړولو خبره کړې وه. ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 80,000 کسانو پورې رسېدلی. که څه هم ښاغلي خوارزمي د دغې اردو د تمویل په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي و د دوی نوې اردو به 110,000 کسیزه وي. د چا په مرستو به هم تکیه نه کوي. خو د مخکیني نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي چې دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشوني دي. د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میخیر وایي د اردو شکل خو تر اوسه پورې دوی نه لري او نه دومره ژر اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي. البته جنګي ډله ده، جنګي قطعات یې جوړ کړي دي یا یې جوړوي یا یې درلودل، له مخکې نه دا یو نوم ورته ورکول بدل کیږي. ښاغلی میخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي. مخکني نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک امنیتي او دفاعي ځواکونه وو چې د نړیوالې ټولنې ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. د تیر کال اګست میاشت د 15مه نیټه په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو سره دا پوځ چې میلیارډونه ډالره پرې لګښت شوی و پاشل شو چې یو شمېر له هېواده بهر ولاړل، یو شمېر په هېواد کې نه په کورونو ناست دي.